د دستاري فضیلت مراسم د هلمند ولایت امنیه قومندانۍ کې جوړ شوي وو چې پر مهال یې د هلمند امنیه قومندانۍ د امنیتي چارو مرستیال الحاج مولوي نصر الله حذیفه د هلمند پوهنتون رئیس شیخ الحدیث والتفسیر الحاج مولوي شریف الله ابو احمد صاحب د دعوت او ارشاد مدیریت مدیر الحاج بهرمن مولوي صاحب او د امنیه قومندانۍ اړوند د بیلابیلو مدیریتونو امیریتونو مسؤلینو مامورینو منصبینو او عامو ولسونو حضور درلود. په پیل کې د دعوت او ارشاد مدیریت مرستیال ملا عزت الله حقانی د یاد مدیریت اړوند فعالیتونه او لاسته راوړنې شریکې کړې او خوښي یې څرګنده کړه چې د دوی په هڅو نن ورځ 10 تنه مجاهدین د تجوید او قرائت دستربندي کوي. د هلمند ولایت امنیه قومندانۍ د دعوت او ارشاد مدیریت هڅه کوي چې د مجاهدینو په روزنه کې لا نور هم زیار او کوشش وکړي، لکه څرنګه چې په تیرو وختونو کې د قرآن کریم د تجوید استادان د ښوونې او روزنې په برخه کې ځای پر ځای کړي دي چې د یادو استادانو په مټ موږ وکولی شول چې د تجوید د تدریس له لارې شاوخوا 10 تنو شاګردانو ته د فضیلت دستار ورپرسر کړو. د امنیه قومندانۍ د امنیتي چارو مرستیال مولوي نصر الله حذیفه ټولو راغلو علماء کرامو مجاهدینو او مسؤلینو ته ښه راغلاست ووایه. ښاغلي حذیفه وویل دا چې موږ نظامي مسؤلیت پر غاړه لرو او دا مهمه دنده ده، نو باید د قرآن عظیم شان لار تعقیب کړو. هغه زیاته کړه چې علما دې موږ ته د حق لارې لارښوونه وکړي، موږ ته دې د جهاد او اسلامي اصولو په رڼا کې د خدمت کولو سپارښتنې وکړي، ځکه دا د دوی ذمهواري ده. موږ تاسو نظامیانو ته هر قسم مسائل سره مخامخ کیږو، د هر قسم جګړو سره مخامخ کیږو، د سخت شرایطو سره مخامخ کیږو. علم ته ضرورت ده، که خپل نه پوهیږم د دغسې علما کرامو نه پوښتنه وکړو، هغه حقاني علما. د یادې جلسې په جریان کې د هلمند پوهنتون رئیس شیخ الحدیث والتفسیر الحاج شریف الله ابو احمد صاحب ویل چې د نظام د ثبات او ساتنې لپاره باید د مشرانو او امراو اطاعت وکړو، مسؤلین او مجاهدین یو له بل سره متقابل احترام وکړو. ښاغلي ابو احمد صاحب د مجاهدینو د مقام او مرتبې په اړه هر اړخیز او مفصل بحث وکړ. مسؤلین او مجاهدینو ته یې سپارښتنې او لارښوونې وکړې چې د دې سپېڅلي نظام د بقا لپاره شپه او ورځ پر ځانونو یوه کړئ او د دین او ولسونو لپاره مصدر د خدمت جوړ سي. که دغه اطاعت ژوندی وي بیا به انشاءالله العزیز موږ تاسو په احترام او په ثبات نظام کې سره وینو دایما، او که دا نه موجود خدای پاک دې نه کړي نو بیا الله ډیر مخلوق لري دا کولی شي دا چوکۍ زما راواخلي بل چا کې ورکړي. الله باندې باید احسان وانه چوو پر الله ناز ونه کو، دا الله فضل پر ځان دایمي وګوري. خدای اطاعت په بغل کې اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولي الامر منکم، دا صریح نص دی بری. په وروستیو کې د یادې جلسې لستنو فاضلانو ته د تجوید او قرائت دستربندي ترسره کړل سوه او ټولو ته په علم کې د عمل کولو دعاوې وسوې.